سیمه ییزو سرچینو تایید کړه چې همدا اوس د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د جیټ الوتکو لخوا بمبار وشو. لا تر اوسه د بمبار هدف او د راغلو جیټ الوتکو په اړه ډیر معلومات نه دي ترلاسه شوي. پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پاکستان استخباراتي ادرسونو تایید کړه چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او شاوخوا کې بمبار د دوی الوتکو کړی دی. پاکستان ادعا کړې چې په دې بریدونو کې یې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي، خو دا چې واقعا دغلته د برید هدف څوک او پکې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. له برمل ولسوالۍ څخه د ځایي سرچینو سره په تماس کې یو تر څو وروستي او دقیق معلومات ترلاسه او خپاره کړو. دا په داسې حال کې ده چې نن د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ پلاوي سراج الدین حقاني سره لیدلي او هغه ته یې د کاکا خلیل الرحمن حقاني فاتحه کړې ده. اعلامیه کې ویل شوي راغلو مېلمنو د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د معاون او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د ځان له لورې د خلیل الرحمن حقاني د وژل کېدو په اړه د تسلیت مراتب وړاندې کړل. دوی د حقاني کورنۍ او د افغانستان ملت ته خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. د پاکستان د ځانګړي استازي له قوله ویل شوي موږ ژمن یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ولسي اړیکې لا پیاوړې شي. سراج الدین حقاني د پاکستاني پلاوي ته ویلي د دواړو هیوادونو ولسونه ګډ دیني کلتوري او تاریخي مشترکات لري او زیاته کړې ده د وخت اړتیا ده چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې چټکې شي تر څو د دواړو ملتونو اړیکې له زیانمنېدو څخه وساتل شي او د سیمې ثبات او پرمختګ تضمین شي. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.